السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اکرمالي او تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل اکرمالي 107. هغه چینل ډبینګ ویډیوګانې شوې او روسټینګ ویډیوګانې شوې او نور هم داسې اصلاحي د پښتو یا څه قسمه ویډیو پکاري یا نور داسې څه انفارمیشن نه ځان خبرول غواړئ نو بېشکه زموږ سره زموږ د وټسپ په نمبر یا زموږ د دواړو چینلو یو چینل نوم دی اکرمالي 107 او بل دی 92 کریټر. تاسو مونږ ته په کمنټس کې خپل کوېسچن راوړی شئ. نن به مونږ تاسو سره په دې کې ویډیو کې دا خبره کوو چې هر کله مونږ خپل فیسبوک استعمالو، مثال په طور خپل سټوري ورکو. هر کله چې مونږ خپل سټوري ورکو اکثر داسې وشي چې هغه طرفه څوک لایک کړي وغیره ایموجز پرې راولېږي او هغه کس ډایرکټ وایي چې دا مونږ ته راولېږه. خو مونږ تاسو دا کوشش کوو چې هغه سټوري په ډیره محنت خوارۍ باندې جوړه کړو او بیا زړه مو نه غواړي چې بل چاته ویلېږو، ځکه چې دا هر کس د خپل زړه دپاره جوړوي. نو نن درته داسې ښایسته طریقه ښیم چې تاسو په څه طریقې سره دغه د فیسبوک کومه سټوري چې دا 24 غنټو دپاره چلیږي یا د 3 ورځو دپاره تاسو په څه طریقې سره هغه ډاونلوډ کړئ او خپل ګیلرۍ ته یې راولئ. دویمه دا خبره که چېرې تاسو غواړئ د تاسو په ایچ ډي کوالټۍ کې هم سیو کولی شئ او په آډیو اواز کې هم تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. نو که چېرې تاسو په دغه طریقه باندې ځان پوهه کول غواړئ او هر هغه سټوري چې ستاسو خوښه شي هغه که ستاسو د ملګري سټوري وي یا ستاسو د ملګري وي یا د هر څه وي او یا د وغیره او تاسو غواړئ چې دا مونږ ځان سره سیو کو او بیا په دې باندې ایډیټینګ وکړو، په دې چې کوم تصویر لګېدلی دی مطلب هغه ته ختم شي، مثال آډیو ته واوړي، نو هر څه طریقه تاسو ته د سکرین ریکارډینګ په ذریعه باندې ښیمه. که چېرې تاسو ځان پوهه کول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله په هر څه باندې به پوه شئ. نو راځئ ځو د سکرین طرف ته. ښه ملګرو، تاسو کتی شئ موږ به د ټولو نه اول راشو سیم خپل د موبایل کم هوم سکرین چې دی هغې ته په څه طریقې سره مونږ خپل د فیسبوک کم اکاونټ چې دی کم چې مونږ هغه په موبایل کې آن کړی دی او زمونږ د چا د فیسبوک سټوري خوښه شي هغه به مونږ په څه طریقې سره ډاونلوډ کوو. د ټولو نه اول به مونږ له تلوي د پلی سټور اپلیکیشن. هر کله چې مونږ پلی سټور ته لاړ شو هلته به مونږ سیمپل سرچ کو چې FAST سپیس ګیټ فیسبوک ډاونلوډر. هر کله چې دا مونږ سلیکټ کو د دې نه علاوه مونږ سره داسې انټرفیس راځي. تاسو کتی شئ په 3 یا په 4 نمبر چې دا کم اپلیکیشن دی تاسو کتی شئ. دا کم اپلیکیشن چې دی دا یو ویډیو ډاونلوډر فار فیسبوک سلیش ایسے ویډیو ډاونلوډر. هر کله چې دا مونږ انسټال کو د هغې نه پس په څه طریقه وي تاسو کتی شئ مونږ سره دا الریډي انسټال دی. هر کله چې دا مونږ اوپن کو مونږ سره به داسې انټرفیس راځي. که چېرې تاسو غواړئ چې انسټال کړئ هر کله چې دا مونږ اوپن کو دا اوپن شو دلته تاسو لیکل دی چې فیسبوک ویډیو لینک هیر. د ټولو نه اول به مونږ له دې نه علاوه تلوي خپل د فیسبوک کم ایپس چې دی مین فیسبوک ایپس هغې ته. هر کله چې مونږ هغې ته لاړ شو چونچ کې دا زما یو آی ډي په 2 موبایلو کې لاګین ده نو زه کوشش کوم چې داسې ښه سټوري راشي او د ځان سره یې سیو کړم. ښه ملګرو، تاسو کتی شئ زمونږ مثال دا ویډیو خوښه شوه زه اوس دا په څه طریقه ځان سره ډاونلوډ کړم او بیا په دې باندې خپل ویډیو جوړه کړم یا پې تصویرانو لګوم یا وغیره څه طریقه کار چې دی. د ټولو نه لپاره زموږ لپاره چې کوم دی د کراس خوا کې چې کوم دی 3 ډاډ را کړی موږ به په دې باندې سیمپل کلیک کړو. د دې نه علاوه موږ سره لاندې راځي په 3 نمبر باندې کاپي لینک ټو هیر د سټوري. موږ به دا کار کوو، بیا به د موبایل په منځ باندې چې کوم اپشن دی د وتلو لیفټ رایټ کم میډ چې دی په دې باندې به وځو. موږ به لاړ شو خپل هغه اپلیکیشن ته په کوم کې چې دی پیسټ کول غواړي تاسو کتی شئ. موږ به سیمپل دا لفاظ چې کوم دی دلته دا پیسټ کو
مطلب کاپی کو. هر کله چې دا مونږ کاپی کو ردی نه پس په لاندې پیسټ لینک مونږ له دوباره را کړی دلته به هم ولیکو. بیا به مونږ ډاونلوډ ووهو. هر کله چې مونږ ډاونلوډ ووهو تاسو کتی شئ چې دا به مونږ سره ډاونلوډ کم اپشن چې دی هغه به مونږ ته وایي چې تاسو په ایس ډي کارډ مطلب ویډیو ډاونلوډ کوئ یا په آډیو. نو مونږ غواړو چې مونږ ویډیو ډاونلوډ کو. تاسو کتی شئ مونږ به دا ووهو. ملګرو دې نه علاوه مونږ به ډایرکټ لاړ شو سیم خپل ګیلرۍ ته. هلته به دا ویډیو چیک کو چې دا زمونږ سره ګیلرۍ کې شته یا نشته. مونږ لاړ شو خپل ګیلرۍ ته او فولډرو کې به وګورو چې آیا ما دغه راغله که نو. تاسو دا کتی شئ ملګرو. دغه وا طریقه او کوشش کوم چې بله هم یو سټوري درته سیو کوم چې تاسو پې پوهه راشي. او اکثر داسې وشي چې مونږ سټوري ورکو یا نور ملګري ورکي. هر کس دا خواهش کوي چې کاش دغه سټوري ما جوړه کړی وی یا ما ورکړی وی. نو تاسو له دا ډېر خوندور اپلیکیشن مې راوړی دی. امید ساتم چې تاسو به دا خوښ شوی وی. تاسو دوباره ګورئ. مونږ به ټوله ناول لاړ شو خپل فیسبوک ته. هر کله چې مونږ فیسبوک ته راشو مونږ به سټورۍ ته راشو. لکه مثال زما دا یوه ویډیو شوه